د افغانستان وکیلان دي له محسن داول سیاست زده کړي. له هغې وروسته چې پولیس او وکیلانو ترمنځ جنجال رامنځته شو، په لومړي ځل وکیلانو د شپې 12 بجې اضطراري غونډه راوبلله او دغه غونډې ته یې بیا د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم راوغوښته او له هغه نه یې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین جنرال خوشحال سادات د استعفا غوښتنه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې وکیلان له پراخ غبرګون سره مخ شول، خو اوس تازه یو ټویټر کارکونکي د افغانستان ولسي جرګې وکیلانو ته ویلي دي چې د نر پښتون زلمي محسن داول نه سیاست زده کړي چې د خپل قام لپاره خلک څه ډول مبارزه کوي. د ملاله افغان ساپۍ په نوم دغه ټویټر کارکونکي په خپل ټویټ کې لیکي چې د افغانستان وکیلان دي سیاست لا پښتون باتور زلمي محسن داول نه زده کړي. هغه مخکې لیکلی وو چې محسن داول د قام کوچنۍ خبره هم په پارلمان کې کوي. هغوی د قام لپاره زندانونو ته لاړل، وهل یې وزغمل، تنده او لږه یې تېره کړه، خو بیا هم په خپل موقف کلک ولاړ دي. د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې وکیلانو د یو وکیل او د پولیس ترمنځ له جنجال وروسته د شپې 12 بجې اضطراري غونډه بللې وه چې هلته یې د خوشحال سادات استعفا غوښتنه کړې وه. له هغې وروسته وکیلان د ولس له پراخ غبرګون سره مخ شول چې په ټولنیزو رسنیو باندې ولس د وکیلانو پر ضد او د خوشحال سادات په ملاتړ څرګندونې وکړي. څو ورځې پرله پسې ټول فیسبوک د خوشحال سادات د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ډک و. همدا راز په کابل او هرات کې بیا خلک سرکونو ته هم راووتل او د وکیلانو پر ضد او د امنیتي ځواکونو او د خوشحال سادات په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. همداراز د کورنیو چارو امنیتي معین جنرال خوشحال سادات د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې قانون به په ټولو یو ډول پلي کیږي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې له خپلو پولیسو سره دې همکاري وکړي ترڅو د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې غیر قانوني وسلې راټولي او د موټرو تورې شیشې سپینې او نور غیر قانوني کړنو مخه ونیسي.